سلام زحل ته څه کوې؟ سلام حدیثه جانه، زه کتاب لولم، ډېر خوند راکوي. واو، کوم کتاب؟ د بریا رازونه نومي کتاب دی، ډېر پند لرونکی دی. زه هم غواړم مطالعه شروع کړم خو وخت پیدا نه کړم. باور وکړه که په ورځ کې یوازې 30 دقیقه وخت ورکړې ډېر څه زده کولی شي. روغتیا ته هر ورځ کې مطالعه کوې؟ هو، هره ورځ سهار وختي یا د خوب نه مخکې لیک تر لیک یوه فصل لولم. ډېره ښه کار کوې زحل جانه. کتاب د مطالعه انسان د پوه او امید صبر ورکوي. بالکل، دا د ذهن لپاره د خوراک په څېر دی. زه سبا له کتابتون څخه یو کتاب اخلم. ستاسو کوم کتاب توصیه کوئ؟ د بریالیتوب او عادتونه ډېر ښه کتاب دی، له دې هغه پیر وکړو. ډېره مننه زحل جانه، ته راته الهام ورکوې. تل خوشحاله او زده کوونکې اوسه. ډېره مننه، د خدای په امان. هیله کوم د خدای په امان.